سیابان ته ځو. یوه میاشت مخکې موږ نومان لیکو او خوارې دي، تکالیف دي، موټر راغواړو. تاسو یقین باور کې موږ چې د سیابان سفر وکړو د هغې خواته چې راسو په یوه هفته مو خوبونه نه سر کېږي او بیا چېرته ورسو هلته موږ داسې د خپلو اولیاو خدمت ته خپل تر وس داسې ولاړو چې په هر کار باندې مو وګماري موږ ورته اماده یو. دا ګرد د چا په خاطر کوو؟ موږ کې داسې خلک شته چې په تمامه زندګي باندې خپل کار ته لاس نه دی وروړی، خو چې کله سیابان ته ولاړ چې هر کار ته دی اماده یي. دا تزکیه ده، دا تسبیه ده او دا د طریقت اصلي خوند دی. او په تمامه زندګي کې په تمام عصر کې به څوک دا نه کې ثابت چې زموږ اولیاو زموږ صوفیو او زموږ مرشدینو دې یو څوک امر کړی چې ته سوال وکړه او یو څوک دې امر کړی چې هغه طرف کې یو شبهه د ګناه دی. ولله الحمد. زما مقصد پر نور اولیاو باندې رد نه دی چې نوم یې د ولی الله زموږ ورته سلام دی، موږ یې د پښو خاوره یو، خو مقصد مې دا دی شکریه ادا کوم چې رب العالمین ماته موږ ته داسې اولیا راکړي دي چې په ټول بدن کې وګوري یو د سنت طریقې مخالفت به هم نه کې پیدا او چې تمامه زندګي او حالات یې وڅېړي. تاسې که د ژړ اغاثه مبارک حالات وڅېړي یوه کیسه به د ژړ اغاثه مبارک درته وکړم. ژړ اغاثه مبارک په طالبینو کې د تصوف بیعت کړی دی طالب او دا ډېره مبارکه یې لږ لږ راغلی و د دې برزري شریف څخه چې دی تللی دی او د ژړ اغاثه مبارک پلار نیکه دا ټول د حضرت ګندمالي صاحب په اولاده کې او په هغه سلسله کې را روان په طریقت او په تصوف کې. کله چې ژړ اغاثه مبارک د تصوف او د بیعت اراده وکړل 3 شپې پرله پسې خوب ولیدی چې د ده برخه نور د دامان د حضرت صاحب سره ده. بیا خپل پلار ته عرض وکړي او بیا خپل پلار ورته اجازه ورکړي چې لاړ شه د دامان حضرت صاحب ته او هلته د تصوف او د طریقت بیعت وکړه. بیا دې علاقه کې یو سړی اوسېدی د هغه بیا نیکه د دامان د حضرت صاحب خلیفه و. دا سړی بلد و دا ورسره روان شو. کله چې دامان ته رسېږي د دامان حضرت صاحب هغه د خپلو مریدانو سره ناست دی چې متصلې د ژړ اغاثه مبارک پر تندي سترګې ولګېدلې د هغه سالکانو مجلس یې پرېښود او لږ پسې د ده خواته وروان شو. خو هغه قصه درازه ده چې بیا د بیعت کړی دی. د بیعت وروسته چې راله خلکو یې دې پیر ته وویل چې څه پېښه وه داسې کشر طالب راغی او ته ورته ولاړ شوې او دا دې پرېښود. دامان حضرت صاحب ورته وویل چې دا 7 درجې تر ما ولاړ وو او د هغه ځای څخه د بیعت لپاره هم راغلی. یعنې په وارو وارو زموږ اولیاو ته خپلو اولیاو ویلي د دوی مرشدینو چې ستا وجود ټول انوار الهي ګرځېدلی، ستا په وجود کې ټول لطائف چالان دي، ستا ټولې توجه د رب کائنات خواته اوښتي دي. دا مې شکریه د دې ده چې لله الحمد داسې اولیا لرو او داسې خلک لرو. اوس هم داسې خلک لرو لله الحمد چې په تمامه زندګۍ کې په 10 دقیقې هم دا پر ثابته نه کېږي چې د دې د رب العالمین د امر څخه بې امري کړې. شپه و ورځ ذکر او عرض هم دا کوي، دعا هم دا کوي، پروردګاره یو قدم وسمه راکړې چې ستا رضا نه وي پکې. چې داسې پاک خلک وي نو بیا په مارنګه خلکو کې په مارنګه ګناهکاره خلکو کې اصلاح راولي. بیا به د دې تزکیه کوي او بیا به تسبیه کوي. او کله چې خلک داسې خلک احکار علی کار ته ونه سپارو لکه حدیث شریف کې راځي اذا وسد الامر الى غیر اهلها فانتظر الساعه. کله چې کار علی کار ته نه سپاره سوی یو سړی اصلي صوفي نه یو سړی اصلي ولی نه خو دعوه د تصوف کې دعوه د ولایت کې دا نو هغه وخت چې د قیامت انتظار وکړه. ولی یو سړی په کور کې ناست دی ته موټر ورته ودرې موټر مې را جوړ کړه هغه لري ستري دی یا موټر لیدلی دی او ستا په موټر اخته وي جوړ خو به نه کې تر هغه به در خراب او یو سړی په کور کې ناست دی سپاره یې نه زده تا کتابونه ور اخیستي ماته سبقان ووایه. نو مقصد دا دی چې د هر فن دپاره رجال دي او د هر فن د هر ځای دپاره بیا خبرې شته. نو تصوف سپک شی مه ګورئ، تصوف غټ شی دی. موږ تاسو ته اسلاف شخص په مزینه او ښایسته طریقه په لاس راکړئ. رب العالمین دې موږ تاسو ته وس راکړي چې موږ تاسو بیا خپلو کشرانو ته او خپلو همزولو ته په ښه مزینه او په سنت طریقه سنبال په لاس ورکړو. اللهم حل بلغتم